کستاسو اول وار وي زموږ چینل ګورئ یا زموږ ویډیوګانې ګورئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ په دې سره خطه باندې اوکې وکړئ څنګ ته په کنګړۍ اوکې وکړئ پورته په آل اوکې وکړئ زموږ هره نوې ویډیو تاسو ته اول در ورسي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه یم حبیب الله، تاسو ګورئ حبیب الله اکاډمي چینل. ګرانو دوستانو، لکه تاسو ته بهتره معلومه ده چې حبیب الله اکاډمي چینل د ټکنالوژي مربوطه ویډیوګانې اپلوډ کوي. همدارنګه زموږ نن موضوع ده د فیسبوک د ریکویسټو په باره کې ده چې آیا تاسو څنګه معلومولای شئ چې تاسو بل چاته ریکویسټ کړی وي او هغه نه قبول کړی او تاسو بیرته هغه سم صحیح ډیلیټ کړئ او سره ریکویسټ ورته وکړئ او هغه یې قبول کړي. په دې ویډیو کې تاسو ته ټوله طریقه درښایم. ویډیو شا پر مخمه کوئ، ویډیو سمه صحیح وګورئ. ګرانو دوستانو، که تاسو اول وار وي زموږ ویډیو ګورئ یا زموږ چینل ګورئ، زموږ چینل لازمي سبسکرایب کړئ او لایک یې کړئ. زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. اول ور به تاسو راسئ د خپل موبایل سکرین ته. کله چې تاسو د خپل موبایل سکرین ته رالاستئ تاسو به ولاړ شئ، تاسو سره چې هر رقم فیسبوک وي هغه به تاسو خلاص کړئ. کله چې تاسو خپل فیسبوک خلاص کړ بیا به تاسو راسئ دا کوم کې چې تاسو چاته ریکویسټ کوئ یا چا ریکویسټ ورته کړی وي او تاسو قبلوي دغه جې ته به تاسو راسئ، دغه جې به خلاص کړئ. زه تاسو ته اوس درښیم تاسو به راسئ دې جې ته. کله چې تاسو دې جې ته رالاستئ دا به تاسو خلاص کړئ. صحیح ده، زه دې جې ته راځم له خیر سره. دا نه کنه د دې دا دوه ملګری ته ورسېدي دا جې به تاسو خلاص کړئ. تاسو مې کله خلاص کړئ نه دا خو تاسو ته چې چا ریکویسټ کړی وي هغه دا ده. صحیح ده، تاسو ته چې ریکویسټ کړی وي هغه دا ده، تاسو دلته قبلولای شئ. صحیح ده، هغه که تاسو هر چا تاسو ته ریکویسټ کړی وي هغه به تاسو دلته قبول کړئ. اوس تاسو غواړئ چې موږ بل څوک چې موږ چاته ریکویسټ کړی وي هغه موږ وګورو، تاسو به راسئ دا لیدنې هم دا به تاسو اوکې کړئ. تاسو کله تاسو اوکې کړئ بیا به د سر درې ټاپو ته راسئ. دا سر ټاپ نه دي، دې ته به تاسو راسئ دا به اوکې کړئ. صحیح ده، کله چې تاسو دا اوکې کړ بیا به تاسو راسئ دا بیخ ته به راسئ درخواست طاقت دې درخواست به تاسو راسئ. صحیح ده، دا تاسو چې چاته ریکویسټ کړی او تاسو اوس هغه معلوموي تاسو چاته ریکویسټ کړی او هغه نه دی قبول کړی. دا ونې موږ ته اوس راواړول چې تاسو دغه خلکو ته ریکویسټ کړی دي دغه نه دی قبول کړی. دغلته تاسو ته ونې معلومې زم په 11 هفته کې لس هفته مخکې موږ ریکویسټ ورته کړی دی نه دی قبول کړی، یا 9 هفته مخکې موږ ریکویسټ ورته کړی دی، یا 1 میاشت مخکې ریکویسټ ورته کړی دی، یا 3 ورځې مخکې موږ دې نفرو ته ریکویسټ کړی دی دې نه دی قبول کړی. صحیح ده، تاسو چاته ریکویسټ کړی دی هغه ځان ته یو نفر دلته معلومه. اوس تاسو غواړئ چې موږ دغه لغوه کوو، مثال لړنګې کو ډیلیټ کو موږ ته بیرته موږ سره ریکویسټ ورته وکړو موږ قبول کړي. تاسو به راسئ دا لغوه به ووایئ. صحیح ده، دا لغوه نه ده، دا سر ختمه پکې کړی دا به تاسو اوکې کړئ. دا به تاسو ټول اوکې کړئ. تاسو سره چار چاته تاسو ریکویسټ کړی وي هغه به تاسو وړاندې کړئ. صحیح ده، زه راځم دلته اوس تاسو ته درښیم. زه دلته 10 12 14 درته ډیلیټ کوم. کله چې تاسو دا ډیلیټ کو بیرته به تاسو موبایل سره کې دا ریفریش کړئ. صحیح ده، لکه دا اوس ما وکړو دلته به تاسو بیا نور درته راشي دا به هم لغوه کړئ ډیلیټ به یې کړئ. له دغه ځای چې نه دلته لیکل شوي 12 هفتې مخکې موږ ریکویسټ ورته کړی دی، دلته مو لیکل شوي دی په سر کې به تاسو ته لیکل شوي دلته 204 نفرو ته موږ ریکویسټ کړی دی هغو نه دي قبول کړی. صحیح ده، دلته تاسو ته ټول معلومات دلته تاسو ته لاس درکوي. مثال تاسو چاته ریکویسټ کړی ده او چا ریکویسټ درته کړی دا به ټول تاسو دلته معلومه. کوم زموږ ویډیو خوښه شوې وي زموږ چینل لازمي سبسکرایب کړئ او د ویډیو لایک مه هېروئ. ویډیو ته خامخا یو لایک ورکړئ.